ये सपना कौन थे? सपना सपना पंडित की सेटिंग ही। अस्सलाम वालेकुम ग्रांड कदम को पैरा बिया सासब खिदमत के हाजिर 55 टॉप 10 क्रिएशंस नमंग मुखातिबी पैरा सास लپاره موږ بل ویډیو راوړی ده. ها کوم کتونکو سره چې کاین ماستر سٹور نه نه هغه دی پلی سٹور ته لاړ شي او د هغه ځګین نه دی پلی سٹور تاسو را ډاونلوډ کې ګر سر نه یو کدر سره اینو کاین ماستر خپل کاین ماستر کولاو کوي لکه موږ خپل کاین ماستر کولاو کو کاین ماستر کولاوي دونه پس تاسو ته داسې یو پیج را کولاو شي اصل پیج را کولاوي دونه پس زمونږ سره درې اپشن دي دا د من غټه کیرخه چې سپینه تاو شوې ده مونږ به دا ووهو بیا مونږ ته داسې یو درې اپشن راشي نو په هغې کې مونږ دا 16:9 ووهو ولې چې مونږ ویډیو یوټیوب له جوړو نو په دې وجه مونږ ته دا 16:9 پکار دی دا به مونږ ووهو اوکې به شي د هغې نه پس به مونږ ته داسې یو پیج بل را کولاو شي اوس چې په کومه ویډیو باندې مونږ ایډیټینګ کوو هغه ویډیو مونږ را کولاوهو اوس ګورو چې زموږ سره دا ویډیو په کوم ځای کې پراته ده ښه دا یوه ویډیو ده داسې ویډیو له ټک به ورکړي دا ویډیو به ښکته راسې راشي خو چونکې د اخري سر کې زموږ سره دا ټیک مارک دی دا پسې ووهئ چې دا اوکې شي دا ویډیو زموږ سره راغله دا ویډیو به داسې په دواړو ټک فالو ورکړي داسې زیړه به شي بیا په دواړو ګوتو ونیسي دا به داسې اوږده کوي یا لږه اوږده شي صحیح ده که نه دیو نه پاس بیا ټیک مار ووهئ دا اوکې شي لږ به دا چیک کړو دې کې څه پاټونه دي هغه به ترې موږ کاټ کوو هسې به اوکې کړو ये सपना कौन थे? सपना دا شین ځای پکې راغی دا شین ځای به موږ لرې کوو دا چې په کوم ځای سمخ کوي په هغې ځای به یې لرې کوو مزه مزه هېڅ تادي نشته دا شی دا شین راغی دې له موږ داسې ټک ورکړو ټکه مو ورکړو شین شو باره موږ ته بیا قینچي راغله قینچي نشان به موږ ووهو هغې نه پس به موږ ته داسې یو انټرفیس بل را کولاو شي موږ به د دې اولنی نو دویم نو او دریم نمبر ووهو چې دا زموږ په من کټ شي ښه بیا پسې دا ګول کرښه ووهو چې دا اوکې شي اوس لږ مخکې نور ځو داسې به دې طریقه لږ مخکې نور ځو چې دا شین ګرین سکرین چې کوم دی چې دا په کوم ځای ختمېږي دا دلته ختمېږي ښه دا ختم شو دوباره به داسې په ګوته ټچ کړو داسې به شي زیړ شي مونږ ته بیا به قینچي له راشو قینچي کې بیا هم هغه دریم نمبر له راشو چې زموږ ویډیو په من باندې نیمه شي ښه د هغې نه پس به بس دا اوکې نشان ووهو چې دا اوکې شي ښه د دې مطلب څه د دې مطلب وروسته چې پسې موږ د شیونه کم لګو هغې کې په پته ولګي ښه دا خو دغه ځای پورې کمپلیټ شو اوس دې له موږ راوړو ویډیو چې راوړو نو موږ به لاړ شو د یو لیر ته لیر نه به داسې پیج را کولاو شي اولني سر باندې لیکلی میډیا دغه به ووهو دا زموږ ویډیوګانې را کولاو شي اوس په کومه ویډیو باندې موږ حساب کتاب کوو هغه به را کولاو دا زموږ سره ویډیو ده دا مې را کولاو کړه ټیک شو که نه ښه جي دا به پسې اوکې اوس موږ ووهو چې دا اوکې شي اوس دې کې زموږ سره څه اضافي ځګونه دي موږ به د دې ویډیو نه هغه لرې کوو نو موږ به اولنی کار دا وکړو چې په دې لاندنۍ ویډیو کې مې اواز دی بهرنی کې دی نو موږ به بهرنۍ ویډیو نه خپل اواز لږ سایلنټ کړو چې موږ ته پته ولګي داسې ټک په ورکړې داسې لوډ سپیکر نشان به راشي لوډ سپیکر نشان نه پس به بیا دا والیوم چې کوم دی دا به موږ بند کړو اوکې پس یې ووهو هغې نه پس په دې دویم نمبر له راشو بیا هم داسې لوډ سپیکر نشان راشي لوډ سپیکر نشان سره بیا دا اواز موږ بند کړو بیا پسې اوکې ووهو دا اوکې شو جي بیا به دریم نمبر له راشو اولنی لیر چې موږ کوم کټ کړی و د هغې خبره زه کوم داسې زیړ به شي بیا لوډ سپیکر نشان ووهئ داسې به دا اوکې شي بند به شي اوکې به شي چونکې دې زوړ اواز چې کوم دی دا موږ لږ ساعت دپاره بند کړو چې موږ ته د دې خپل ډبینګ د هغه پته ولګي چې دا سمی کوي که نه د هغې نه پس به واپس موږ کولاو ښه اوس راځو موږ دې لاندې له په دې کې چې کوم زیاتي ځګینې وي موږ هغه لږ فینچي کوو ښه اوکې شو سوري پلی که لږ دې ځای کې دا موږ ټک ورکړو دا اضافي ځای ته لږ موږ کټ کوو ښه قینچي مو واله داسې را کولاو شو اولنی به اوس موږ ووهو اولنی به ووهو دا به ګس طرف ته کټ شي اوکې پسې ووهو بیا به دا په ګوتو ټینګ ونیسو دا لاندې لیر او داسې به یې یو ګوته ایسې رو راکاږو دې خوا
داسې بیا ونیسو زور به وله ورکړي داسې به راکاږو اوکې دی دا دې ځای نه پورې ټیک شو که نه دې ځای نه پورې راغی اوس دې ځای نه دا اضافي چې کوم دی دا ترې موږ داسې به ووهو قینچي له به راشو قینچي نه پس موږ اولنی نو دویم نمبر له به راشو دویم نمبر به موږ ښی طرف ته داسې ووهو نو کټ به شي دا پسې دا اوکې ووهو اضافي ځای زموږ ښی طرف ته چې کوم د ویډیو هغه کټ شو زموږ سره دا ویډیو راغله اوس دا ویډیو موږ په من نیمه وو دې کې چې کوم اضافي ځایونه دي هغه به دې لرې کوو مثلا داسې به دا سټارټ کړو را به شو دا به رهي نه دا جمع نشان خبره ویډیو چې په کوم ځای موږ کټ کړې وه دا ویډیو هم په هغې ځای موږ کټ کوو داسې ټک په ورکې بیا ورشه قنچۍ له قنچۍ کې بیا دا لاندې دریم نمبر له راشي دریم نمبر باندې بیا ووهئ دا په من نیمه شي بس په لږ مخکې موږ لاړ شو دې جمع نشان له په دې جمع نشان باندې بیا داسې ټک ورکړو داسې بیا به قنچۍ له راشو قنچۍ کې بیا دریم نمبر له راشو چې دا ویډیو نیمه شي دا برم درې ځای شوه لاندې درې ځای شوه دې مطلب څه دی هغې ته اوس ګورو که نه چې مطلب د دې څه دی ښه د دې نه به موږ اوس واخلو دا خو لکه په دې طریقه کلیر شوه د دې چونکې دا به داسې بیا ووهئ د دې موږ ته ضرورت نشته ولې چې موږ سره زموږ ویډیوګان دې نه به راشي دې قینچي سره دې بوکس له دا بوکس به ووهئ داسې به زموږ سره انټرفیس بله کولاو شي بوکس په دې کې به د اولنی دویم دریم نمبر له راشئ دا به ووهئ زموږ ویډیو په دې طریقه شي دا به داسې په دې غشي به نشان ونیسئ داسې به لګئ دا یې نه ښکاري درته که نه دا نشان به یې ووهئ او زموږ ویډیو چې څونه ده په دغې لاین به برابر کړئ بیا ورپسې چل وکړئ بیا به یې داسې ونیسئ داسې 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 به ورکوټې کړئ چې په دوه ګوتو به یې ونیسئ چې به یې راورکوټې کړئ بیا پسې اوکې ووایئ دا دا توروالی په دې منځ کې اوس هم راځي دا به داسې ووهئ لږ به داسې به د توروالی ختم شي اوکې ورپسې ووایئ ټیک دی که نه ښه دا اوکې شو توروالی ترې ووتو د منځ نه اوس ګورو چې څه کوي ښه اوس دا خو کلیر شوه اوس دې راځو دریم نمبر ته زموږ ویډیو دین کې دا خالي ځای دی دې دریم نمبر نه چې راشو دې له ټک ورکړو نو بیا به راشو دغه قنچې خواته چې سپین بوکس دی دغه بوکس به ووهو بیا د دې بوکس سره چې یو اپ دی او یو فل دی دا فل سپین خانه چې کومه ده دا موږ ووهو داسې زموږ ویډیو به داسې غټه شي په دې پسې به موږ هسې چل وکړو اوکې ورپسې ووهو چې اوکې ووهو بیا به دې له راشو ټک په ورکړو داسې زیړه به شي خپل ویډیو چې دی دا په دې دوه ګوتو کې داسې ونیسو داسې به یې لږه راوړه کړو ښه داسې نه کېږي واپس موږ مخکې ځای له ځو بوکس له بوکس یې دا واپس اپ کوو دا غشه چې کوم دی دا به موږ داسې ونیسو د یو ګوټ نه داسې به یې دا راکاږو دا به داسې فل سکرین کړو داسې به یې لږ ځان ته برابر کړو ټیک ده که نه اوکې ورپسې ووهو اوس ګورو چې څنګه ښکاري ټیک شو که نه اوس دې ځای له راځو دې ځای نه دا ځای چې کوم دی دا به دې له ټک ورکړي داسې دې بوکس له به راشئ بوکس کې به بیا د اخري سره ښی طرف ته چې کوم ګوټ دی دا به ووهو ما هغه زوړ هم چې څنګه کړی و دا به داسې لږ راکاږو ټیک شو که نه داسې به دا په ګوتو باندې برابر کړو دا اوکې ورپسې ووهو اوس ګورو چې دلته څه کېږي ښه ښه دا زموږ ویډیو جوړه شوه اوس دې ځای کې دا کوم نشان چې دې ته به داسې ټک ورکړئ دې نه به والي دې خونه کې درې ډاټ دي دې له به ټک ورکړئ دې نه به والي ډوپلیکیټ دې ته واخیستو دا ډوپلیکیټ اخري سر به ووهئ دریم ډوپلیکیټ ته موږ واخیست کافي دې قنچې خواته چې کوم بوکس ته دې له ولاړ شي دې بوکس کې به دا اخري سر له راشي دې له دا به داسې راشي
دا به داسې بیا لږ راکاږي نه سره بس اوکې پکې اوس ګوري چې اوس څنګه ये सपना कौन थी? सपना सपना पंडित की सेटिंग ही اگر موږ ویډیو تیار شو اوس د دې نه پس لکه دا موږ اوس وکاو ګبار ته حد دې ګوټ کې اجازه موږ سره غشي کم نشان دی دې له به راشي دا ایکسپورټ دی دا والیوم پیجنګ دا به هائی کې دا به ځان سره هائی کې چې ستاسو ویډیو په صحیح طریقه وځي او ایکسپورټ به پسې وي که زموږ ویډیو ستاسو خوښه شوي او پوه شوي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ډېره مننه